د ملا برادر لخوا غوړ او د پرمختګ خبر راغی د هیواد آبادۍ ته یې کار ویلی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر له لوري نن شنبه د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 30مه نیټه د کابل کندهار لویې لارې له ارغندې څخه تر دراني بازار پورې سړک د قیره چونې د چارو پروژه پرانیستل شوه. د یادې پروژې د پرانیستو مراسمو ته ملا برادر د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د هېواد د نورو لویو لارو په پرتله د کابل کندهار پر لویه لاره بیروبار زیات دی. د دې لارې د اړول شوي سړک د دواړو خواو ته پراته کورونه او پر دغه لاره تلونکي مسافر د خامه سړک له دوړو ډیر په تکلیف دي. موږ له قراردادي شرکتونو څخه غواړو چې یاد سړک څومره ژر ممکنه وي په ښه کیفیت ایماندارۍ سره ورغوي. همداراز اقتصادي مرستیال زیاته کړه چې قراردادي شرکتونه د یاد سړک پر هغو برخو کې چې د جوړېدو چارې عملاً جریان لري د دواړو خواو ته په فرعي سړکونو د عامه هیوادوالو د تلو راتلو پر مهال اوبه واچوي، خو پر دغه لاره تلونکو مسافرو او شاوخوا کورونو ته تکلیف ونه رسیږي. همدارنګه په دې غونډه کې د خصوصي سکتور استازو وویل چې د دې لویې لارې په بیا رغېدو سره به د هیواد له جنوب څخه مرکز او بیا شمال ته د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د کابل کندهار لویې لارې د بیا رغونې چارې په 2 برخو ویشل شوي چې له ارغندې تر دراني بازار پورې سړک کې 20 کیلومتره اوږدوالی یې 19 متره پلنوالی د 50 او 80 مترو په اوږدوالو 2 لوی پلونه او 6 پلچکونه لري چې شاوخوا 1 میلیارډ افغانۍ لګښت پرې راځي. دغه سړک د اسلامي امارت په مالي ملاتړ د خصوصي سکتور له لوري په 1 کال کې رغول کیږي چې په بشپړېدو سره به پر دغه لاره تلونکو مسافرو او د سوداګریزو توکو په لیږد کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.